د فرض مانځنه پس په جمعتونو کې ناسته الله سبحانه و تعالی په دې باندې دومره اجر ورکوي چې د ملائک د یو بل سره په دې بحث په یو حدیث کې داسې راځي زما محترمو کوم انسان چې د فرض منځو کې او دا په خپل ځای باندې کینی ملائک ورته دعاګانې کوي ملائک وی اللهم اغفر له الله د دې بنده بخنه وکړه ګناهونه ورته معاف کړه اللهم ارحمه ملائک وی الله رحم په وکړه که غواړي چې ګناهونه دې معاف شي که غواړي چې ستا د مغفرت دعاګانې ملائک وکړي د فرض مونږ نه پس لږ کښېنه په مونږ کې دا مرض دی لکه چا چې په زوره مونځ ته راوستي او ودرولي د سلام ګرځېدنه او زما او ستا پاسېدنه زما محترمو دا ورکوټې عمل دی چې ملائک دعاګانې وکړي یره جي ما ته لږه دعا وکړه چې الله کارونه زما سم کړي مولوي صاحب زما دپاره دعا وکړه قاري صاحب زما دپاره دعا وکړه ای ملائک هغه مخلوق چې ګناهونه یې نه دي کړي هغه درته دعاګانې کوي فرض مونځ ته رالې لږ کښېنه نو زما محترمو دا داسې عمل دی چې الله سبحانه و تعالی په دومره اجر ورکوي چې ملائک د یو بل سره په دې باندې بحث کوي